د مشهور ټیک ټاکر شیرین دورانی یو بل ویډیو چې په هغه کې دغه ویډیو کې هغه ډېر بے حیايي کړې ده او خپل جسم ښکارا کړی دی. دغه ویډیو به هم تاسو سره شریک کړم. د هر څه وړاندې تاسو ته خواست دی چې د ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو، په سوشل میډیا باندې نن سبا خلک د پیسو ګټلو لپاره مختلفې داسې حربې مختلفې طریقې اختیاروي چې هغوی پکې د خپل حیا عزت نه هم ورتیر دي. په دې کې په لومړي لیست کې هغه ټیک ټاکران دي چې هغه پښتني دي او هغوی ځان ته پښتانه هم وایي، خو د پښتو سره سره هغوی داسې بې حیایانو ته لاس اچولی دی چې هغوی د سوشل میډیا یا سوشل پلیټ فارم چې کوم دی هغه د پیسو ګټلو یو ذریعه جوړه کړې. خاص کر بیا ټیک ټاک چې دوی په لایو راځي، پروګرامونه کوي، خپلو کې ګپ شپ لګوي، یو بل ته کنسل بدرد هم کوي او بیا پکې کوم کس ته چې کوینس کم میلو شي یعنی وی بیلی نو هغه بیا هغه ته پنشمنټ ورکول کېږي چې دغه پنشمنټ طریقه کار داسې وي چې دا نور کسان ورته هر څه وایي نو هغه به سرته رسوي. یعنی که ورته ووایي چې وګډېږه یا ورته ووایي چې د کیمرې مخې ته ګډه شه یا ورته نورې داسې څه خبرې وکړي، نو کوم کس چې کومې جینۍ چې بایللې وي هغه هر څه مني. د دې لپاره هم جینکۍ چې دي هغوی کم کوینس هغوی ته میلاویږي او هلکانو ته دغه کوینس چې کمي دغه ډېر میلاویږي چې جینۍ ته پنشمنټ ورکړي، جینۍ بیا خپله بې حیایي وکړي. په دې کې شیرین درانی هم ده او زیبا ګل یا حریم شاه او دا سندل خټک دا ټولې په دې کې شاملې دي. دې خلکو چې د پښتانه بې لارې کړل، علي شاه او د هغې مور هم نن سبا په دې لیست کې او په دې صف کې د بدبختو ټول دا یو ځای ولاړ دي او دوی په دغه لارو باندې پیسې پیدا کوي. یو چا حیا عزت اخیستل نه وي پکار، خو دوی لګیا دي د ټولو پښتنو حیا عزت اخلي. د دې ویډیو جوړول مې ځکه مناسب وګڼل چې تاسو خبر وساتم چې داسې بې حیا کارونه نه خپل ځانونه او خپل اولاد وساتئ چې هغوی دا بې حیایي ونه ګوري.